شریعت د هغې زنانه د پردې خبره کوي چې هغه مړه ده او چې ژوندی د هغه وي کله بعض وایي مخ پټول لازم نه دي او څوک وایي دا قسمه برقه استعمالوه او خیر دی داسې ضروري نه ده اجي اصل پرده وي دغه پکار دی د زړه که چاته وایي ږیره پرېږده وایي دلته ایمان پکار دی دلته راشه وایي څومره ږیره والا ته وښیم دروغ دا ښکلې خبره ده یعنی ږیره پرېږده راشه څومره ږیره والا ته وښیم دروغ وایي پنسې د ګیټو نه بره ساته نارینه دپاره پنسې د ګیټو نه لاندې ساتل د ګناه کبیره ده اصل وایي دلته ایمان پکار دی راشه وایي څومره ته وکړم پنسې د ګیټو نه بره دی او وایي دوکې ورکړي که زنانه ته پرده وکړه وایي پرده د زړه پکار دی چې زړه کې دې څه نه وي هېڅ هم نه کېږي او چې زړه وي خراب وي که نه نو دا زنانه وایي په پرده کې هم ګناهونه کوي دلته یو دا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ولونو ته الله قرآن کې دا وایي چې په ځان باندې غټې غټې څادرې راواچوه د دې پاکو زنانو مبارک کې به څه یې ولې دوی ژوند څکوو دویمه دا خبره یاده کړه که چېرته دا تله دې ولګوله چې ایمان زړه کې پکار دی او زړه کې پکار دی خو دا ټول دین پرېږده نو ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه کې منزله ولې راځي څه لمونځ خو ایمان زړه کې ساته کور کې پرېوځه که سله ته دعاګانې غواړې د الله نه خو ایمان زړه کې ساته که سله ته الله ته سجده لګې ایمان زړه کې ساته سله ته دا وایي چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا کوه او دا مه کوه دا ټول یو طرف ته که او بس ایمان زړه کې ساته دا بې ناشنا ایمان دی چې صرف زړه کې دی د زړه نه بهر که نه راوځي دا ناشنا ایمان شو ټول دین وای پرېږده او بس دقه وایي چې ایمان زړه کې پکار دی نو وروره ستا د زړه د ایمان نه خو عرش والا خبره ده زه ته څه خبره یم زه خو به ظاهر ته ګورم او د هغې مطابق به فیصله کوو کله چې د چا په باره کې ووایې چېرې یو سړی مې ولیدو داسې ډېر دینداره نه ښکارېده نو دا بعض ته پسې راګرم شي نو ته څنګه وایې چې ډېر دینداره نه ښکارېده وروره ږیره یې نه وه په سر یې ټوپۍ نه وه پیسې په ځان پسې راښکودې ناسته پاسته یې دیندارو خلکو په شان نه وه نو ما ته خو دینداره نه ښکارېده داسې خاص نن وایي د زړه نه ته خبرې نو زه ورته دا وایم ولې د زړه نه څوک خبرېږي زه خو به ظاهر ته ګورم زما د زړه سره څه کار دی زړونو باندې خو عرش والا پوه دی زه خو ظاهر ته ګورم فیصله کوم یو سړی راغی مثال کې زما د لور رشته غواړي او ګیره او برې ته داسې صفا والي لکه شیشه او پنسې ځان پسې راکاږي او کپړې د تقوا لباس نه دی او په بد حال او زه ورته یم ستا د لور نه درکړو نو څوک راته دا ووایي ظلم دې وکړو کیدای شي زړه کې څه تقوا یې څه به خیال دې خبرې سړی به وایي ښه سړی تاسې یې انکار وکړو زمونږ سوات کې یو پیرو نو د هغه ږیره نه وه دا پیران میران دا کوډګر موډګر چې څومره یي دا اکثر ښه بېدینه خلک چرسیان بنګیان ډېر پکې زیناکار نو د هغه ږیره نه وه نو چا به چې ته اعتراض کړی د هغه مریدانو ته ولې ویلي چې لکه داسې ناشنا پیر دی چې ږیره یې نشته وی هغه ورته وایي چې غلی شه تباه به شي د ږیره شته به مونږ ته نه ښکاري مونږ ګناهګارو سره د ږیرې نه ښکاري ښه مونځ به هغه نه کوو وی دی هر منزله حرم ته ځي دا غټ سړی دی د ده سره دا نه ښایي چې دی مونږ ګناهګارو سره ته په دې وړو وړو جوماتونو کې ولاړ حرم ته هلته منزله ځي نو اوس دا د دې پیر صاحب دا قاعده یې تطبیق کړه بیا خو سوچه به ځي شو چا ته به څه نه وایي ځکه چې هر څه کېږي خو مونږ ته نه ښکاري
زه خو ظاهر ته به ګورم چې دا سړی چې راغلی رشته غواړي د دې شکل ته وګوره د دې خبرو ته وګوره د دې ناستې پاستې ته وګوره د دې کردار ته وګوره د کلي په منځ کې د خلکو نه تپوس وکړه دا سړی څنګه دی نو چې ایمان صرف د زړه خبره شي او ظاهره کې نه ښکاري نو بیا خو د کلیوالو نه دي خبره بیا د کلیوال خبرې نه دي ځکه چې هلته خبره دي ځوان صرف زړه پورې خاص زه دا منمه دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې ایمان دلته دی دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده خو هلته حدیث کې دا هم دي صرف سړی د حدیث یو ټوټه نه رانیسي ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم يا أجسادكم الله سرف شكلون بدنون مالون تنقوري ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله سرف زلون تقوري وأعماله تقوري عمل وسردي الله سرف دام يعني سرف زلت تقوري يا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الله سرف زلت تقوري نه الله زړه ته ګوري ورسره عمل ته ګوري معنی دا چې زړه دې برابر او عمل دې برابر او چې څه دنني هغه بهر ښکاري ستا ایمان چې په زړه کې دی په ته یې دومره اثر ونه کړو چې ته ګیره پرېږدي په ته یې دومره اثر ونه کړو زنانه چې ته پرده وکړي ته څنګه دا دعوې کوې چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی پرده د زړم ده پرده د بدنم ده او پرده د نښه د ایمان صرف د دې زنانه نه ده د دې کورنۍ ده او نښه د هغوی د غیرت ده نښه د هغوی د درنوالي ده الله رب العزت سورة الاحزاب کې دا خبره کړې ده چې اے پیغمبر د خپلو بیبیانو ته ووایه د خپلو لوڼو ته ووایه او د مؤمنانو د ښځو ته ووایه چې دوی دې په ځان باندې غټې غټې څادرې رواچي ذلک ادنى ان يعرفن فلا يؤذین دې سره به دوی وپېژندلی شي وپېژندلی شي دې کې مفسرینو ډېرې خبرې کړي چې دې څه معنی چې دا به وپېژندلی شي خو یو ډېره ښکلې خبرې چې زړه ته کوزېږي هغه ده وایي د دې معنی ده چې دې سره به دوی وپېژندلی شي چې دا د درنې کورنۍ زنانه ده نو څوک به تنګۍ را تنګۍ نه په لاره کوڅه کې بازار کې به څوک نه را تنګۍ او دا خو دقه شان کمې زنانه چې ښایسته پرده کړي د چا مجال سره چې ورته وګوري دا چې ګرځي را ګرځي دا لکان په چا پسې د بېدینه فاسقان فاجران دا هم په حقه زنانه پسې ګرځي چې هغه ښکاري چې دا راوتې دی له ده او یا د سپکې کورنۍ ده او یا د داسې کورنۍ ده چې هغوی بغیرت نه کوي بس دا یې پرېښودلې چې څه کوي کوه نو شریعت خدا وایي چې پرېږده ژوندۍ زنانه چې مړه شي هم د پردې به یې خیال کې